إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د جادو مبارک اخرینی رس کې منګه د جادوګر علامات او بعض قباحتونه د هغوی هغه موږ بیان کړي او جادوګر پسې راتلو حکم دا مثلا موږ تفصیلي بیان کړې وه. د هغې نه مخکې درس کې موږ هم د جادو حقیقت او په هغې باندې دلایل او تفصیلي خبره موږ کړې وه. او په دې ننني درس کې به انشاءالله د جادو علاج دغه شان چې په انسان باندې پیریان راځي نو دې علاج او که وخو نو انشاءالله د بد نظر علاج چې انسان نظر شي د هغې صحیح علاج دی دا به م انشاءالله بیانو. د ټولو نه مخکې دا خبره یاد ساتئ چې یو خو هغه علاج دی چې د بیماری د راتلو نه وروسته انسان کوي، او یو هغه علاج دی چې د بیماری د راتلو نه مخکې انسان کوي چې الله زما حفاظت وکړي او د بیماری به ما رانه شي. نو هغه دا علاج دی چې ته د دې منځونو خیال ساتي د جمع سره. نارینه به د جمع سره خیال ساتي، زنانه به په خپل وخت باندې کوي. دویم دا چې د قرآن تلاوت ډېر کول. ګوره حدیث کې دا راځي چې رسول سمو چې څوک د سورې بقرې تلاوت کوي نو شیطانانو به باندې وس نه رسي. د عام قرآن تلاوت ډېر کول، د سحر او د ماښام د اذکارو خیال ساتل، او د فرض لمانځه نه بعد چې کوم اذکاري دا به نه پرېږدي. دغه شان چې کومې دعاګانې راغلي دي په شریعت کې د هر ځای خپله دعا ده او خپل ذکر دی، دغه یاد ساتل او په الله باندې مضبوط یقین ساتل چې الله زما حفاظت کوي، او د ګناهونو نه ځان لرې ساتل. چې کله د یو څو خبرې په تا کې وي نو د الله په حکم سره به ته د دې مرضونو نه بچي، که هغه جادو دی، که هغه بد نظر دی، که هغه پیریان دي، الله به ستا حفاظت کوي. چې د دې خبرو خیال دې نه ساتو نو بیا شیطانان ستا خواوشا کې ډېر ګرځي راګرځي، نو په دې مرضونو کې به بیا مبتلا کېږي. غالبا که تاسو خیال کړی نو د دې جادو دا مسله، د پیریانو دا مسله اکثر به بېدینو خلکو باندې راځي. کله نه کله به دیندار هم راتلی شي، خو اکثر دا به بېدینو خلکو باندې راځي. ولې ځکه چې هغوی د دین نه لري نو هغوی ته دا مسلې ډېرې راځي. دا اوس هغه علاج دی چې د بیمارۍ د راتلو نه مخکې دی، یعنې په سړي باندې بیماري نه ده راغلې، هغه له پکار چې دا کارونه وکړي چې الله یې د دې بیمارۍ نه ساتي. ښه بیماري په انسان باندې راغله نو د هغې نه بعد بیا علاج. هغه علاج دی د جادو د اثراتو د ختمولو یوه طریقه ده په دې انسان باندې دم اچول، او دا د ټولو نه غټه او اوچته طریقه ده چې په دې انسان باندې دم واچولی شي، او د دې سره الله سبحانه تعالی د جادو هغه اثرات چې د هغه ختموي. خو هغه دم نه چې د هغې په معنی باندې انسان نه پوهېږي، او په هغې کې داسې الفاظ استعمالېږي چې هغه د شریعت خلاف وي یا په هغې کې شرک وي. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عوف بن مالک الاشجعي رضی الله عنه. هغه وایي چې موږ به د جاهلیت په زمانه کې د دمونه اچول، کنا نرقي فی الجاهلیه، یعنې د رسول صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې به موږ د دمونه اچول، څه دعاګانې به موږ غوښتې د الله نه. نو یې موږ رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې کیف ترى فی ذلک، یا رسول الله ته دغه دمونه مبارکې څه رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي ما ته دغه خپل دمونه وښایي، تاسو به څنګه دمونه اچول. لا بأس بالرقى،
په دم اچولو کې څه حرج نشته ما لم یکن فیه شرک، خو دا خبره ساتئ چې شرک پکې نه وي. نو چې شرک پکې نه وي او په دې الفاظو یې سړی پوهېږي نو بیا صحیح ده. نو دا خبره یاد ساتئ. علما وایي چې هغه دم چې هغه مشروع او شریعت د هغې اجازت ورکړې ده، په هغې کې 3 شرطونه لازم دي. په هغې کې 3 شرطونه لازم دي. اولنی شرط په هغې کې دا دی چې په هغې کې به شرک نه وي. لکه اوس یو سړی په چا باندې دم اچوي او په هغې کې غیر الله ته چغې وایي، لکه یا علي مدد، یا فاطمه مدد، یا رسول الله مدد. دا قسمه دمونه اچول دا حرام دي او شرک دی. دویم شرط په هغې کې دا دی چې دا به په عربۍ ژبه کې یا په داسې ژبه کې چې د هغې په معنی باندې انسان پوهېږي. او دا کوم چې کوډګر غونته کېږي او بېدینه او بد اعتقاد والا خلک یې، نو هغوی چې دا دمونه اچي د هغوی په دمونو باندې څوک نه پوهېږي، سمنتر غونته کې وایي. نو دویم شرط د هغې دپاره دا دی چې دا به یا په عربۍ ژبه کې یا په داسې ژبه کې چې ته یې په معنی باندې پوهېږي. او دریم شرط به پکې دی چې ته به دا عقیده ساتې چې شفا ورکوونکی الله سبحانه وتعالی د خدای یو سبب دی. دا عقیده به ساتې. او دا سره اهمه خبره یاد ساتئ چې کله هم ته تجربه کوله نو په تجربو باندې الله شفا نه ورکوي. ته به دا یقین ساتئ چې په دې قرآن کې الله شفا اچولې ده. نو ته بیا یو څو ایتونه به دې مریض باندې ووایه، ګوره الله سبحانه وتعالی ولا شفا ورکوي. خو موږ خو تجربې کوو که نه، په تجربو کې الله شفا نه ورکوي. اول به ډاکټرانو وګرځي ښه پیسې هر څه ولګي، بیا د هغې نه بعد چې دی نه په مولوي صاحب پسې او پلاني صاحب پسې لاړ شي او هغه ته وایي چې په ما باندې دم واچوه. نه، دا دې تجربې کوي، په دې تجربو کې الله شفا نه ده اچولې. ته به دا مضبوط یقین ساتې چې الله سبحانه وتعالی د دې قرآن د لاسه ماله شفا راکوي. چې کله ستا یقین مضبوط و نو بیا ته ګوره چې الله سبحانه وتعالی څنګه شفا درکوي. دا یو اهمه خبره چې یاده ساتئ. بله یو د فایدې دپاره دا خبره ته کومه چې دا دم اچول دا په یو انسان پورې خاص نه دي، بلکې انسان په ځان باندې په خپله دم اچولی شي. او دا غوره طریقه ده چې یو سړی په یو پسې ځي او بل پسې ځي او دا قرآن کولاو که زباني ته نه یې په ځانې وایه. او زموږ د عقیده جوړه شوې ده چې نه، د دې بعضو خلکو په خوله کې خاص څه خاصیت دی او د ده په ژبه کې خاصیت دی چې دی ووایي نو ښه ده. دا قرآن راواله به ټول قرآن کې شفا ده او په ځان باندې وایه، الله سبحانه وتعالی به کې شفا واچي. دویمه خبره دا ده په دې کې ګورئ اجازې مجازې نشتي. ګورئ دا کم خلک چې دا خبره کوي چې پلاني وله اجازه ورکړې ده او دا پیران دي او دا داسې او دا دغه دا ټولې پالتو خبرې په دې کې هېڅ اجازه نشته. اجازت شریعت ټولو خلکو له ورکړی دی چې چا د قرآن یادي او چا د دعاګانې یادي اوس په ځان دې وایي دا اجازت دی که نه. نو دا د تجارت دپاره یې دا پاڼې ماڼې راویستې دي چې زه پلانې او پلاني له اجازت ورکوم او د دې کارو دې کې اجازت څه شته وایي. هیر وایي د پلاني خواله ځو هغه سره په دې کې اجازه ده. د سلفو په وخت کې د دین د مشرانو په وخت کې دا قیسې نه وي چې د پلاني سره اجازه ده او پلاني سره نشتي. خو چې چا ته قرآن یادي، چا ته اذکار یادي او خپل مسلمان ورور ته فایده رسولی شي. رسول صلی چې حدیث کې وایي او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د جابر رضی الله عنه، وی رسول صلی چې من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفعه. تاسو کې چې څوک خپل ورور ته فایده رسولی شي، یعنی دم بیا اچولی شي، فایده دې ورته ورسوي. نو په تاسو کې چې څوک هم فایده رسولی شي او طاقت یې طریقه وله ورځي نو ودې کې دې کې رسول صلی خدا نه دی ویلي چې چا سره اجازه وي هغه به دم اچوي او چا سره اجازه هغه په قرآن وایي، چا سره اجازه هغه به ذکر او دعاګانې وایي. دا په اصل کې د تجارت یو لارې کوراو کړې ده. که داسې تا ته ووایي چې هر سړی په ځان باندې دم اچولی شي، بیا ته دغه اجازې وله خواله ورځي، بیا خو نه ورځي که نه، اجازه دې وله تس نس کړه ټوله. نو دا په ځان باندې به خپله دمونه اچوي. بل ستا د مور پلار دی، ستا رور دی، ستا خور ده، دوی ته وایي په ما باندې دم واچوه. دی به لازم په یو کس پسې ځي. خو بیا به عام مولا پسې نه ورځي چې کوم جومات کې مثال کې نږدې مولا هغه پسې نه ورځي، نه په داسې مولا پسې به ځي چې د هغه سره څه
اجازه بلې کې اجازه نشته موږ سره جوي اجازه ده چې لړم چاله ټک ورکړي نه د هغې اجازه موږ سره ده دا پکې بیا خاص اجازې راوځي د دې لړم ځان له بیا د هغې دم یو څه الفاظ چې کوم وي نه د قرآن او نه د حدیث او نه دغه ذکر په شریعت کې راغلی چاته یاد دی هیړه بل بیړه بل ګاڼې جبل اوس دا ګوره دا دم دی هیړه بل بیړه بل ګاڼې جبل دا اوس د کوم ځای دم دی دا په قرآن کې دی دا په حدیث کې دی دا په کوم ځای کې راغلی دی دا صحابه کرام ویلی دی دا قسمه دمونه حرام دي چې لږ ساعت مخکې ما خبره وکړه بل چاته یاد دی دا به کوم وي ته ته یاد دی دا چې ماري وچیچي دا دغه دی ښه دا ده مې په تا اچولی څه دې بیا ووایه دا زمونږ معاشره ده او د هغې اجازه وویلی دی بل چا ته څه دم یاد دی ایاکم وترانی وتراکم وترکم چرو برانی ده دغه اجازه ولا کار دی بعض وایي موږ سره وایي خاص اجازه ده چې لیونی سپی دي وچیچي د هغې موږ سره خاص اجازه ده د لیوني سپي موږ سره خاص ده او څوک وایي چې مچۍ دي وچیچي د هغې موږ سره خاص ده او څوک وایي چې د ماشوم جبۍ وشي نو د هغې زموږ سره خاص ده او دا ځان نه خاص کړي دي او تجارت روان دی او اجازې دي او کته او بره دا ټولې پالتو خبرې او دا قسمه دمونه دا په شریعت کې یو څه رښتینه دا کوم چې اوس موږ ووایي او د وروڼو ذکر کړو دا د څه شي دم دی په کوم ځای کې دا راغلی د دې قسمه خلکو نه به ځان لرې ساتئ لنډه دا چې ما دا خبره کوله چې د دې خبرو څه اصل نشته چې فلاني سره اجازه ده او د شیخ سره بیعت کړی دی دا ټوله ګمراهي ده دا دم اچول د الله نه سوال کول دي دعا غوښتل دي که نه او الله څه وایي وقال ربکم ادعوني استجب لکم او ستاسو رب دا ویلي دي چې زما نه دعاګانې غواړئ ما ته سوالونه کوئ زه به ستاسو سوالونه قبول کړم دا خو ټولو ته الله ویلي دي هېڅ نه دي وي چې فلاني سره اجازې هغه له به یې ورکوم نو یوه طریقه د جادو د ختمولو دا شوه چې ته به د انسان باندې دم واچې او دا د ټول نه اوچته طریقه ده دویمه طریقه دا ده چې د دغه جادو ځای انسان معلوم کړي چې دا به کوم ځای کې کیدای شي معلوم شي کیدای شي معلوم نشي خو که معلوم شو یو ښه دغه جادو به راوباسي کوله وبه نور مونږ دا خبره په مخکیني درسونو کې کړې وه چې د قرآن کې الله داسې اثر اچولی دی که د جادو هغه ځای ته معلوم نشي خو الله به د جادو هغه اثرات څه کړي به ختم کړي خو که بالفرض معلوم شو لکه په رسول صلی باندې چې جادو شی او مونږ خبره ذکر کړې وه که نه په رسول صلی باندې جادو شی او هغه بیا رسول وسلم هغه ځای الله سبحانه وتعالی رسول صلی ته وښو بیا رسول صلی کوله وکړو یا کوی ته غوځار کو یا یې وسېزو هغه جادو چې کوم درېیمه طریقه دا چې انسان بس دوایانې استعمال کړي لکه حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل وبيو حدیث کې راځي من تصبح 7 تمرات عجوة چې کوم سړی هر سحر ودانې کجوري خوري عجوه معروف کجوري چې دا کجوري سو خوري ودانې هر سحر نو الله سبحانه وتعالی به د حفاظت کوي زهر او جادو به د نقصان نه رسوي نو دا یو طریقه شو یو علاج شو دغه شان دا یو علاج دی چې و پاڼې د بیرو راواخلي او هغه معده کې او بیا یې اوبو ته واچې او د هغې نه بعد آیت الکرسي پې ووایه د آخرني 3 سورتونه پې ووایي او بیا دغه اوبو باندې چې د انسان ولامبې د دې د لاسه الله سبحانه وتعالی د جادو هغه اثرات
ختمي. دغه شان یو طریقه د جادو د ختمولو دا ده چې په کوم ځای باندې د جادو اثرات ښکاري هغه ځای له حجامه وکړي. حجامه ده چې د هغه ځای نه وینه وباسي. نو کیدای شي د دې وینې وتو سره دغه بد اثرات چې کوم دي د جادو هغه څه شي هغه ختم شي او په دې وینه کې دغه جادو هغه خباثت هم ختم شي. او بعض کتابونو کې د روایت راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې کله جادو شو نو رسول صلی الله علیه وسلم د خپل سر حجامت کړی و. رسول صلی الله علیه وسلم په خیالاتو باندې اثر کړی و. هغه موږ خبره ذکر کړې وه. نو په خیالاتو باندې چې انسان اثر وشي د سر سره تعلق ساتي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د سر حجامت وکړو. حجامت دغه حجامت ته نه وایي ده چې ګیرې خرئ. حجامت مطلب یعنې ښکر لګول یعنې وینه ویسته د یو ځای نه. نو په دې کې الله سبحانه وتعالی شفا اچولې ده. بیا کوم سړی چې علاج کوي د ده دپاره یو څو خبرې اهمي دي هغه ځان سره یادې ساتئ. اولنۍ خبره دا ده چې د کوم سړي خواله ته ځي علاج دپاره چې د ده عقیده د سلفیت عقیده او د ده عقیده د قرآن او د حدیث عقیده په دې کې دنه توحیدي چې ستا عقیده او ستا منهج خراب نه کړي. کله چې ته په یو دې سړي پسې لاړ شي چې هغه خپله عقیده خرابه ده نو ستا هغه به خراب وي. لکه دا دمونه چې لږ ساعت مخکې ذکر کړی شو دا ټول د هغه خلکو دمونه چې د هغوی عقیده د سره شتي نه او د چا عقیده چې په رب العالمین باندې مضبوط نه هغه نه دمونه په چا باندې داسې اچي او نه دا مني هغه. نو اولنۍ خبره دا ده چې دغه سړي عقیده به برابري او په دې کې به توحید وي. دویمه ده کوم سړی چې علاج کوي د هغه به دا مضبوطه عقیده وي چې د الله دا کلام اثر کوي په پیریانو باندې او په شیطانانو باندې. ملک صاحب مخکې وویل که نه چې تجربې په نیت به نه کوي ښه مضبوط یقین به ساتي. بله خبره پکې دا ضروري ده چې دې سړي ته د پیریانو او د شیطانانو په باره کې څه نه څه علم وي. نو کوم مثال کې به سړي باندې پیریان مسلط شوي دي او پیریان خبرې شروع کړي نو دی بیا مخې ته څه به کوي څه به نه کوي دا ده ته پته نشته. نو دا خبره لازم ده چې دلته د پیریانو او د شیطانانو په باره کې لازم څه نه څه علم وي. بله دا خبره مستحب ده چې د ده واده شوی وي. چې واده شوی نو دې که زنانۍ خواله راشي علاج دپاره نو د حرام کار طرف ته به د سوچ نه ځي. دا غوره خبره چې کوم سړی علاج کوي چې د ده واده یي. یو دا خبره پکې ده چې د ګناهونو ځان لرې ساتي. چې کله دی د ګناهونو ځان لرې ساتي او الله ډېر یادوي د الله ذکر کوي نو الله سبحانه تعالی به د په ژبه کې او د ده په دې دم کې به الله سبحانه تعالی چې برکت اچي. دا سره اهمه خبره چې څومره یو سړی دینداري او الله سبحانه تعالی ته نږدې نو دومره د دم هغه اثر پکې اچي الله سبحانه تعالی. بله خبره دا اهمه خبره ده چې نیت به خالص وي چې دا زه د چا رضا دپاره کومه د الله سبحانه تعالی رضا دپاره کومه. او نن سبا خو د خلکو تجارتونه جوړ کړي. فلاني ځای ته ورشه هغه 50,000 روپۍ اړي او پلانې 100,000 روپۍ اړي پلانې 10,000 او قسمه قسم شیونه راوتي دي په انټرنیټ به تاسو لیدلي دغه دمونو د طریقې او د بوتلونو ویسرونه کولاو کوي د دې ځای کې به سپیکر کې لګي او هر سړي بوتل نه سر کولاو کړی به یو چوف وکړي دا یې ټولو ته لاړ شي. او هر سړی د په کوم ځای باندې چې د هغه تکلیف دی په هغه ځای د علاج کېږي او دی به لګي. او بعض پکې دمونه اچي په ټلیفونونو باندې او څوک لګیا دي په انټرنیټ باندې علاجونه کوي. ټول تجارت دی. هیڅ دا نیت یې نشته چې زه الله راضي کوم یا په دې نیت نه دی لګیا چې زه د مسلمانانو سره مرسته کوم. مسلمان باندې تکلیف راغلی ده ورسره منډه وم. هېڅ خبره نه ده. که دې تعالی صدر کړي ته دغه والي دا څه خبره نه ده. په دم باندې پیسې اخیسته ده جایز دي. خو د دې نه داسې تجارت جوړول چې هغې ته به یې ریټونه کېږدي او که غریب سړی راشي هغه د هغه ځینې شړي او هغه د علاج نه کوي. دا خو مطلب شو چې دې سړي نیت د الله د رضا دپاره نه وي. نو چې څومره یو سړی دینداری دومره به د ده په دې علاج کې الله سبحانه تعالی اثر اچوي. چې څومره ته رب العالمین ته نږدې وي دومره به ستا په دې علاج کې چې دی اثر وي. د هغې نه بعد بیا دا خبره یې د ساتئ د علاج کولو نه مخکې یو څو کارونه لازم دي په هغه انسان باندې کوم چې علاج کوي د داسې سړي چې په هغه باندې جادو وي او یا به پیریان وي. اولنۍ خبره دا ده چې کوم ځای کې چې دی ناست
هغه به داسې ځای چې هلته مثال کې تصویران نه وي سپي پکې نه وي چې ملایک خو د کم سے کم راځي که نه دننه او دا فرق دی په کوډګر کې او په صحیح مسلمان کې چې ته د هغه خواله ورشي علاج دپاره نو هغه په یو ښکلي کمره کې ناستي کیدای شي په جومات کې ناستي خو په یو مزدار ځای کې به ناستي او په دې کوډګر او په دې تعویضونو والا پسې چې ورشي نو دوی به په یو توره تیاره کې ناستي اکثر به پکې تصویران جوړن کړي یا به هډوکي جوړن کړي یا به پکې لوګي خیږي یا به څه عجیبه عجیبه لیټونه لګولي یا سور یا شین څه عجیبه عجیبه لیټونه لګولي نو پوه شي چې دا خبیث انسان دی نه ځان لرې ساتئ نو اولنی کار دا دی چې د کوم ځای کې چې ته ناست دا دې ځای چې کم سے کم ملایک خو دننه راځي که نه دویمه خبره ده دپاره دا پکار ده چې اولنی تپوس د مریض نه به دا کې چې کوم دا پسې علاج له راغلی چې تا سره تعویض څه شی غوښتي نه که نه لکه دی وایي چې او ما سره تعویض دي نو بیا دا علاج په تا باندې اثر نه کوي دا تعویض به لري کې ته به ګوره چې الله سبحانه وتعالی څنګه شفا درکوي نو دې کې به دا فایده وشي چې یو خو کیدای شي که د تعویض د لاسه به داسې اثر شي یا به ختم شي دویمه دا چې عقیده دې وله صحیح کړه نو دا به ته اولنۍ خبرو کې چې څه شی خو زه رښتینه تعویض دی نه ما سره نشته کور کې خو دې څه نه دي ایښودي زما نه مخکې به چا پسې خو علاج له نه یې تللی که ته د هغه خواله علاج له تللی او هغه تاله څه درکړي سره سره کور کې پراته خو نه دي که وي چې او پراته دي ورته دا به ختمې دا به لرې کې چې دا یې لرې کړو په تا باندې به علاج اثر کوي دغه شان دا خبره به کې هم ده چې دغه ځای به د سندرو او د ګناهونو نه پاک ځای او چې څومره دا ځای د ګناهونو نه پاک وي دومره به د علاج کې الله سبحانه تعالی برکت اچوي دغه شان چې دا سړی تا سره کینی او کوړمه یې راشي نو اولنی کار دا پکار دی چې دوی له د عقیدې درس ورکول پکار دی دا اوس موقع د ستا خواله راغلی او بیا کیدای ستا خواله رانشي لکه یوسف علیه السلام جیل ته لاړ نو څو کسانو سره به جیل کې وو 2 کسانو سره به جیل کې وو او هغوی خوب ولیدو رالو په یوسف علیه السلام پسې او موږ ته د خوب تعبیر وښایه نه تعبیر نه مخکې هغه هغوی له دعوت ورکو د عقیده یا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله وی اے د جیل مرګرو د یو الله بندگی خده کنه دی ډیر شو الهو او د دې بوتانو د دې بندگی خده نو هغه د پدر یوسف علیه السلام د پدر چې اوس دا ماته محتاج دي چې دوی لازم د تعبیر غواړي او د تعبیر نه مخکې هغوی له درس ورکو دغه شان دې سړي له پکار ده چې دی اول هغوی له درس ورکړي د عقیدې چې دا مرضونه د الله له طرفه راځي او په دې کې به تاسو غلط علاج نه کوئ چې هغه زموږ د عقیدې خلاف وي د هغې نه بعد دا خبره به ورته بیان کړي چې ګوره یو د جادوګر سړي علاج دی او د کوډګر علاج دی او یو زما علاج دی زه چې کوم علاج کوم دا به د قرآن په طریقې چې په هغې کې الله سبحانه وتعالی شفا اچولی ده او دې باندې به هغه دعاګانې موږ وایو چې کومې معروف دعاګانې یا اذکار دي او کوم خلک چې کوډګر دي یا جادوګر دي د هغوی د علاج طریقه دا دا خبره به ورته واضحه کړي د هغې نه بعد یو څو تپوسونه به د هغه سړي نه کې په چا باندې چې د جادو اثرات ښکاره کړي لکه یو سوال دا شو مثال هسې سوالونه خو ډېر دي خو هسې مثال دپاره لکه یو سوال دا دی چې آیا ته زناور په خوب کې وینې هغه وایي چې او زه خوب کې زناور وینم ښه څو زناور په خوب کې وینې او آیا هر پیر له ته دغه زناور اینی او که نه ته داسې خوبونه اینی چې ته پرې یېرېږې دا ټول تپوسونه به ته کوې ته داسې آیا ته به خوب کې داسې اینی چې ته د یو اوچت ځای نه راولېږې یا ته به خوب کې دا اینی چې ته به یو داسې لار روان چې په هغې باندې خلک یېرېږي او داسې به ځي د هغه نه به یو څو تپوسونه نور کوې لکه مثال شو یو سړی چې ولې دا تپوسونه کوي چې ته زناور اینی او که نه نو اوس یو سړی دی هغه په خوب کې ماران اینی او هر خوب کې هغه 2 ماران اینی او همدغه ماران په مخه اینی نو د دې انسان دا فایده راویستی شي چې تجربه یي چې دې سړي باندې 2 پیریان مسلط شوي دي څو پیریان دي 2 دا به هسې دې هغه تجربې نه دا خبره معلوموي د دې یو څو تپوسونه به دې لازم کړي په دې کې دا تپوس ګوره نشتي چې ستا د مور نوم هغه څه دی
د مور نوم تپوس دی د دې مسله موږ په تېر شوي درسونو کې واضح کړې وه چې دا تپوسونه چا کول دا قسمه ګډوډ تپوسونه نو پوه شي چې دې سړي عقیده هغه خرابه ده. دغه شان د علاج نه مخکې مستحب طریقه دا ده چې سړی چاردامو کې اودس وکړي، ځکه چې په دې اودس کې الله سبحانه وتعالی برکت اچولی او چې دې پاک کښېني نو د قرآن به ډېر زیات اثر کوي. دغه شان یو طریقه دا ده چې یو زنانه راشي علاج دپاره، په ما باندې پیریان دي یا په ما باندې چا جادو کړی، د ډایرکټ به د هغه علاج نه شروع کوي چې بس ډایرکټ او کښېنه او علاج وله شروع کړي. لکه څنګه چې زموږ په دې ملکونو کې لیڼونه لګېدلي، مولوي صاحب یو ورځ خاص کړي د جمعې جمعرات هفتې او دا لرې لرې نه خلک پسې راځي او دا لیڼونه لګېدلي، دننه ځوانشیر یوازې نشي او جنکۍ ځي راځي څنګه ګوري چې به د علاج شروع کړي. نه، چې کله به علاج کوي د زنانان اول به دا نصیحت کوي زنانه ته چې دا به د خپل جسم چې دی پټ کړي، د خپل نقاب به مضبوط ساتي، ځکه چې کله انسان باندې دم اچولی کېږي او په ده باندې پیریان راشي یا څه اثرات به راښکاره شي نو کله ټوبونه وایي، کله چغې وایي، کله ولیږي، کله څه او څه. نو په دې ټولو حالاتو کې چې دا زنانه بې پرده نه شي او دا ښکاره نه شي. دغه شان دا خبر اوس یاد ساتئ چې هغې پورې به د زنانه علاج نه کوي چې څو پورې د هغې سره په محارمو کې څوک نه وي. چې کله د هغې سره محارمو کې څوک نه وي نو علاج به ورنه کوي. یو زنانه یوازې راله په ما باندې پیریان دي، بس د دې علاج موږ نه کوو، ځکه چې زنانه یوازې د یو سړي سره کیني جدا او دوی یوازې ناستې نو څه د دې څه دغه شو ګرنټي به راکړي چې شیطان د دوی په منځ کې څه غلطه رابطه هم جوړولی شي. او دا لازم نه دی چې دوه درې سړي به دننه ناست وي، هغوی نه دوه درې سړي ناست دي، هغوی ټول میلاو دي. وایي دا ښځه که دننه لاړه نو هېڅ خبره نه که دا یوازې لاړه، خو دننه سړي څوک دي؟ سړي درې څلور دي، نو ښځه او سړی یوازې نه شو وایي. نو موږ وایو دننه چې رقم درې څلور ناست دي دا ټول میلاو دي. لازم به د زنانه سره به محارمو کې څوک وي. او دا زما تاسو ته نصیحت دی چې دې زنانو خیال ساتئ او هغو ته نصیحت کوئ چې داسې یوازې نه ځي راځي یو طرف ته او بل طرف ته، عقیدې هم خرابې شي، د داسې عزتونه هم خراب شي. نو خاوند، رور، پلار، زوی چې لازم ورسره څوک وي په هغه ټیم کې. دغه شان په کوم ټیم کې چې انسان علاج کوي د یو زنانه نو په دغه ټیم کې وله نه ده پکار چې پردي سړي هم ځان سره کښېني او پردي خلک هم کښېني، ځکه چې په دې کې قسمه قسم حالات راځي چې هغه به تاسو هم لیدلي چې کله به زنانه باندې پیریان راشي د هغې څه حال وي، هغه به تاسو هم لیدلي. نو په دې ټیم کې دا نه ده مناسب چې یو پردی سړی هم د ده سره خوا کې ناست او دی چې دی علاج کوي. د هغې نه به چې علاج شروع کړي نه د مریض په دې سر باندې لاس یې ښوده پکاري، الا دا که هغه ښځه وي نو بیا به پې لاس نه ایږدي. ښځه به لاس ایږدي؟ نه، په ښځه به لاس نه ایږدي. او په هغې باندې که ضرورت راشي او وایي چې نه ماله به علاج کوې نو په هغې باندې به دم ماچې سره د دې چې نظر به دې کوز ساتلی هغې ته به ګورې نه ستا هغې ته د کتو څه ضرورت نشته، نه په هغې باندې داسې ښودو ته ضرورت شته. او د الله سبحانه وتعالی یره به دې په زړه کې یې. د یو څو ایتونه زه تاسو ته ښیم، دا ایتونه تجربه شوي دي. اوس یو سړی چې هر ایت دپاره به موږ د دلیل ښیي، د هر آیت دپاره دلیل نشته، بعض راغلي په دلایلو کې خو د هر آیت دپاره دلیل نشته. عام قرآن کې الله سبحانه وتعالی شفا اچولې ده. او لږ ساعت مخکې موږ سره حدیث تېر شو چې رسول صلی الله علیه وسلم څه ووایي، وایي ما ته د خپل دمونه وښایه، هېڅ خبره نه ده خو چې شرک پکې نه وي. اهمه خبره څه ده؟ چې شرک پکې نه وي. نو بعضو علماو تجربه کړي، لکه یو آیت یې ویلی په هغه سړي باندې چې په هغه باندې پیریان یا په جادوی الله سبحانه وتعالی شفا ورکوي، نو هغه آیت بیا هغه ذکر کوي چې دا آیت وایي په دې کې الله سبحانه وتعالی ډېر اثر اچولی دی. نو هېڅ خبره نه. د ټول ناول په داسې بیمار باندې که ته په خپله بیماري او که په بل چا باندې دمه چې سورة الفاتحه ویل. په سورة الفاتحه کې الله سبحانه وتعالی ډېر اوچت رازونه اچولي دننه په دې سوره فاتحه کې. نو یو دا چې دې سوره فاتحې د الله سبحانه وتعالی شفا ورکوي. نو سورة الفاتحه د اول نه د اخره پورې ویل. دغه شان سورة البقره د اولني 15 آیتونه به مریض باندې ویل.
دغه شان د سورة البقره آیت نمبر 102 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. دوګد آیت ته دا آیت چې په مریض باندې وي دې کې الله سبحانه وتعالی ډېر سره چولې. دغه شان د سورة البقره آیت نمبر 133 او 134 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية. دغه شان د سورة البقره د آیت نمبر 250 نواله 250 پورې آیت الکرسی چې کوم ځای شروع کیږي الله لا اله الا هو الحي القيوم. دغه درې آیتونه ویل دي کوم الله سبحانه وتعالی سره چولې. د سورة بقره اخرنی دو آیتونه د دې مبارکې احادیث هم راغلي دا هم په دغه انسان باندې وي. دغه شان د سورة آل عمران 13 نمبر آیت او 19 نمبر آیت شهید الله انه لا اله او دغه دو آیتونه. دغه شان سورة الاعراف کې 54 نمبر آیت ته او 55 او 56 نمبر آیت دا درې آیتونه دا په دغه ټیم کې انسان له پکار چې بده په بیمار باندې وي. په سورة الاعراف کې د 119 نمبر آیت نواله 122 نمبر آیت پورې چې کوم آیتونه دي دا ویل پکار دي. په سورة یونس کې 1 او 2 نمبر آیتونه دا دوه آیتونه او دغه شان په سورة طه کې آیت نمبر 9 شپېته چې کوم دی یو کوم ویا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بدي كده جادو باسته. بسورة المؤمنون كي دي يوصل 15 نمبر آيات نوار يوصل 30 نمبر آيات بوري دا آياتنا ويل فكاريا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا إلى آخر السورة. درجة سورة صافات دا أولاني آيات نوالا دا 30 نمبر آيات بوري او سورة الاحقاف وكم زكي دا بيريان وتذكير راغلي من سورة الاحقاف كي وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن دا يو كم ديرشم نمبر آيات نوالا دا 2 ديرشم آيات بوري. سورة الرحمن 3 ديرشم نمبر آيات نوالا 6 ديرشم بوري يا معشر الجن والإنس إن استطعتم دغزينا. سورة الحشر 1 نمبر آيات نوالا 3 بوري. سورة الجن دا اولنی نهایتونه دا خطول سورت پیریان مبارکی دی او دغه شان سورة الاخلاص او سورة الفلق قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. دا خاص کر دا دوا اخرنی سورتونه دا چې په رسول الله باندې کله جادو شو نو دا سورتونه به ډیر وي الله سبحانه وتعالی جادو ختم کو. نو دا یو څو آیتونه ماته استاد په تادی کې د تجربې په دغه وي نور په ټول قرآن کې الله سبحانه وتعالی شفا اچولې ده. خدای آیتونه چې بار بار وي نو په دې پیری کې دنه یو زلزله پیدا شي. په پیری کې دنه څه پیدا شي؟ زلزله پکې پیدا شي. چې زلزله پکې پیدا شي د خبرې کوي او چې کله یو انسان په چا باندې دمه چې نو په دې نیت بناچي چې د پیرې د ما سره خبرې وکړي بلکې په دې نیت دمه چې د پیرې لاړ شي. ځکه چې حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو د دشمن سره د میلاویدو ارمان مکوئ. یعنی څه پیدا لري چې د پیري سره خبرې وکړي خو کوشش دا پکار دی چې د پیرې د بدن نه څه شي وځي. خو استاد به څنګه پته لګي چې په دې سړي باندې پیریان شتي او اوس په پیرې راغی. اکثر داسې کېږي چې کله څوک په چا باندې جادو کوي نو پیریان پرې مسلط کړي نو چې کله ورته علاج کوي نو تا ته به څنګه پته لګي چې د په ده باندې اوس پیری راغی. نو یو نښه دا د پیري د راتلو چې د سړی سترګې بندۍ وکولاوي په مخ یې بندۍ کولاوي په مخ یې بندۍ وکولاوي لکه زر زر یې بندۍ کولاوي یا د سترګې به کوله ونیولي او یا داسې هم کېږي تاسو به لیدلي زموږ په علاقو کې خو دا مسلې ډېرې دي د پیریانو ده. داسې هم کېږي چې د سترګو کې دا تور ورک شي داسې هم کېږي د تور پکې بلکل ورک شي او داسې هم کېږي چې دا سترګې کړاغې راوځي بهر ته
سترګې بالکل بهر ته راوځي او تکې سرې شوي. دا یوه نښه ده چې په ده باندې اوس پیریان راغلي دي. دغه شان چغې وایي او ځان وایي او اوچتېږي او راخلاصېږي، نو دا هم یوه نښه د دې ده چې په ده باندې اوس پیریان راغلي. ښه چې پیریان پرې راشي نو کوم سړی چې دا پیریان وباسي هغه له پکار ده چې د دې پیري نه یو څو تپوسونه وکړي، که بالفرض هغه خبرې شروع کړي. زموږ خلک خو اولنی کار څه کوي، دا کوم عوام چې دي څه ورسره کوي، وایي انشاءالله دا خبره به مخکې راشي چې دا کار ټول کومې خبرې چې موږ ذکر کوو دا ټول دې لپاره ذکر کوو چې یو سړي تجربه یي هغه به دا کار کوي. نو دومره وی دا انسان چې کله پیری لاړ شي نو بیا تکلیف چاته میلاویږي، بیا دغه انسان ته تکلیف میلاویږي هغه کم باندې چې پیریان راغلي وو. بس صرف ما یو کس لیدلی د ماشومې باندې پیریان رالو، نو ده ته په خوله کې دا چمپل ورننویستو، د هغې دغه وړه ورته کې خوله ده او دا غټ چمپل د خولې باندې د شونډې چې دا سیډونه وشلي د وینې پرې راماتې شو. دا کومه طریقه ده؟ دا ټول د جاهلانو کارونه دي چې کله پیریان راشي د هغه نه د هغه د نوم تپوس کول، د هغه د دین په باره کې تپوس پکار. او غټه خبره دا ده چې د هغه نه به تپوس کوي چې ته دې بدن ته ولې ننوتی، بله دا چې تا سره بل څوک شتي او که نه، ښه ته د جادوګر سره متفق یې او که نه، او ته د جسم په کومه حصه یې، په کومه حصه کې. او دا خبره ورسره یاد ساتئ چې د پیري هره خبره به نه مني، ځکه چې د پیریانو په شان دروغجن قوم د زره شتي دی چې پیري څه وایي بس خبره ومنئ. په دې کې دا د فایدې لپاره ووایو. اکثر پیرې خبرې شروع کړي وایي جادو کړی د پلاني، و دې ځای کې دا پیرې غواړي چې د هغه پلانې څه شي وران شي، و جادو کړی پلان بس دې ته نه ورشي کمرې د ټوپک راولي ورمان شي. چا ته ویلي؟ وایي پیري ویلي. نو تا ته دلیل شته چې د پیرې دروغ وایي که رښتیا وایي؟ څه خبره په سبب موږ ثابتوو چې او د جادو هغه کړی صرف په دې چې پیري وایي؟ نو په دې خبرو کې به د هغه خبرې نه منلی کېږي. غالبا چې د پیریان چې کومه خبره کوي دروغ وایي. ښه که اوس دا پیری وایي چې زه مسلمان یم، نو بیا به ترغیب بوله ورکړي او ترهیب بوله ورکړي. ترغیب مطلب یعنی مسله به ورته بیان کړي، ترهیب مطلب وبه یې یری که ته بالفرض زموږ دا خبره نه مني الله به درله دا د عذاب درکړي، که ته دا خبره ومني الله به د باندې رحم وکړي او دا ظلم نه دی جایز. که هغه داسې ووایي چې مثال کې ده زه تنګ کړی یم او داسې کړی یم او دغه انسان یې پوه کړي چې ده به ته لیدلی نه او خیر دی او داسې او دغه. که هغه وایي چې زه پې مین یم مثال کې اکثر داسې هم کېږي، وایي زه پې مین یم، نو دا خبره به ورته بیان شي چې د عشق او د محبت او دا کارونه څه دي، دا حرام کارونه دا نه دي جایز او داسې نورې خبرې. او که دی مثال کې دی کافري او مسلمان نه وي، نو بیا په هغه ټایم کې به له دعوت ورکړي د څه شي، د اسلام دعوت به له ورکړي. خو که بیا هم هغه وایي چې نه زه به کافر یم، نو په اسلام کې په چا باندې زور زبردستي نشته، خو بیا به ورته وایي چې دې نه د دې نه به وځې، د دې سړي نه وځه. او دغه آیتونه چې کوم مقدسات مخکې ذکر کړو دغه به پرې ووایي، خصوصا سورة الجن دا نظریات ساتئ، سورة الجن، آیت الکرسی، سورة یاسین، سورة صافات، سورة رحمن، سورة الدخان، سورة الجن او سورة الحشر داخرنی آیتونه، او سورة الهمزة او سورة الاعلى، او داخرنی دری سورتونه د قرآن ده. دا سورتونه د دې درسه غالبا د پیریان تنګیږي، ډېر زیات دي تنګیږي. او دا یاد ساتئ هر هغه آیت چې پای کې د شیطانانو تذکیره او پای کې د جهنم تذکیره او پای کې د عذاب تذکیره، نو دغه ځای کې پیریان چې د هغوی صبر نشي کولی ووځي. که بالفرض دی ووتو لکه خبره یې ومنله نو د قرآن ویلو سره دی ووتو نصیحت یې قبول کړو، نو د هغې نه بعد بیا دې سړي له پکار ده چې د پیریان ووتو. اوس په ده باندې د پیریان بیا هم راتلی شي، په دویم پیر بیا د پیریان بیا هم راتلی شي، نو پکار ده چې دې د مانځه حفاظت شروع کړي. دغه شان د فلمونه کته د سندرې اورېده دا به پرېږدي، او چې کله مو وده کېږي او د تاسو ټول ته زموږ د نصیحت دی چې کله هم تاسو وده کېږي نو د خوب نه مخکې چاردام کوئ، د اودس په حالت کې وده کېږي او آیت الکرسي وایي، او په کور کې هر 3 ورځو کې سوره بقره لازم وایي،
سوره بقره کې الله سبحانه وتعالی ډېر برکت اچولی په کوم کور کې سوره بقره ویل کېږي دې کور ته پیریان شیطانان دا خلک دننه نه راځي نو په کور کې سوره بقره ویل په شان د وده کېدو نه مخکې سورة الملک ویل قرآن د تلاوت په ترتیب سره کوه روزانه لږ وایه خیر د نیم مخ وایه یو مخ وایه خو روزانه یې کوه د نیکانو خلکو سره کښېنه پاس ځکه چې نیکان خلک الله په حفاظت کې ساتي او چې کله ته د نیکانو خلکو سره کښېنې پاسې الله سبحانه تعالی به ستا حفاظت کوي زنانه ده نو هغې ته به داسې هم وویلی شي چې د پردې او د حجاب خیال ساته او د سحر د مانځه نه بعد دا ذکر مه هېروئ لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير د سل پیری د سحر د مانځه نه بعد ویل الله سبحانه تعالی دې سړي حفاظت کوي او چې کم کارو شروع کې بسم الله وایه چې الله به برکت اچي او یوازې وده کېده نه یې پکار هغه سړي له چې په هغه باندې داسې قسمه حدیثه مخکې راغلي یعنې غوره دا نه دي اگر که هېڅ خبره نه خو غوره دا نه دي چې دی یوازې وده شي کېدای شي بیا بیا هغه پیریان به بیا راشي او دا مرض پې بیا راشي د هغې نه بعد دا خبره یې د ساتئ چې کله نه کله د پیرې چې حاضر شي نو دی د وتو نه انکار وکړي ما دا خبره وکړه چې په هغه باندې به هغه صورتونه ووایي چې دی د هغې د لاسه تنګي خو بیا هم نه وځي نو وهلی شي او هغه وهل دا دي چې ته به داسې پاسته پاسته ځایونه وایې چې تا ته دا پته وي چې او د دې د لاسه د انسان ته چې دی نه تکلیف نه میلاوي خو دغه وهل دا کوم چې زموږ دا خلک یې کوي نو دا وهل نشتی د دې لاسه ورته د انسان ته ښه تکلیف رسي کله نه کله داسې هم کېږي چې دا پیرې او دغه بیمار به تا ته کنځلې کوي او تا ته اوبه درېدوي خو په دې باندې به غوسه کېږي نه او که ته دا غواړې چې د پیري عقیده معلومه کړي چې د څه عقیده ده او هغې ته ته وایي نه نو دا آیت به ووایې یا دا دوه آیتونه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم یا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله کله نه کله داسې هم کېږي چې دا پیرې به تا ته ووایي زه ووتم ښه او هغه وتی نه وي اوس پیري څه پته لګي پیري وایي زه وځمه په ده باندې جادو شی او زه دې اوس وځمه او بیا هم شتي نو په دغه ټیم کې چې ته د دې مریض په دې سر باندې لاس کېدې نو د ده دا سر چې دی چې رپي یا د ده دا پنډۍ دا به رپي او د ده دا غمانې چې دی دا به رپي نو دې نه ته دا اندازه لګولی شي چې آیا هغه ترې وتی دی او که نه دی وتی خو سبحان الله کله کله داسې هم کېږي لکه بعض ملګرو سره دې شوي دي چې هغه پیرې ورته وایي زه وځم خو د هغه عمر کم وي د وتو طریقه وله نه ورځي نو یو په دغه ټیم کې څه کوي په دغه ټیم کې سورت یاسین وایي بار بار او د هغه په غوږ کې چې بانګ وایي او په خوږ اواز سره د ایتونه د هغه په غوږ کې وایي د هغې سره انشاءالله د پیرې چې دی نو دا وځي خو دا خبره یې د ساتئ چې دا کمې خبرې چې مونږ وکړې دا ټول د هغه سړي دپاره چې د هغه تجربه وي نن سبا خو داسې هلکان راغلي دي چې هغه په دې مسلو باندې پوهېږي نه په قرآن پوهېږي نه په حدیث پوهېږي نه په دې باب کې تجربه شته خو د دغه دپاره ناستي د پیسو ګټلو دپاره او زموږ په ملکونو کې خو دا اسانه طریقه ده چې پیسې ګټې نو پیري مریدي شروع کړه او دا علاجونه شروع کړه داسې ډېر خلک ناست دي چې هغوی په دې علاجونو باندې نه پوهېږي او دغې دپاره ناست دي بعض هغه کارونه چې موږ لیدلي دي دا خلک یې کوي په علاج کې او دا ناروا کارونه یې داسې چل هم کوي د دې مریض په بدن باندې قرآن لیکي لکه اوس یو سړی دی په هغه باندې جادو شوی نو دی د هغه په بدن باندې قرآن لیکي دا تاسو لیدلي که نه لیدلي په بدن باندې ولې قرآن لیکي او والعیاذ بالله بعض پکې داسې دي چې زنانې خواله ورغلي دي او هغه زنانه ورته وایي چې مثال کې زما بچي نه کېږي نو هغې له تعویز ورکړي په تعویز کې دننه آیتونه لیکلي او وایي دا تعویز به د میچازو په دیزي باندې جوړن کړي داسې ورته ووایي نو په بدن باندې چې کله ته ولیدو یو سړی چې ته په بدن باندې دا لیکل میکل کول نو پوه شي چې دی په دې علاج باندې نه دی پوه او غالبا د جدي سړي عقیده هم خرابوي دغه شان
اکثر داسې هم کوي د دې ګوتو دا سرونه نه دي په دې باندې د دې حروف مقطعات چې کوم د سورتونو په اوله کې راغلي دا لیکي لکه الف لام میم صاد قاف یاسین او داسې په دې ګوتو په دې سرونو باندې لیکي وایي دا مې علاج دی او دا علاج د سره شتي نه. دغه شان کله نه کله په کپړه باندې آیتونه ولیکي یا د الله نوم ولیکه وایي دا کپړه به وینې او دا د سره په علاج کې راغلی نه ده. دغه شان د دې زنانه دې مخ ته به ګوري چې زه دغه پیرې معلوم کړمه. دې خلکو چې څومره د انسانان دوکه کړو دومره بل چا نه یې دوکه کړي. یو سړی به ځان ته سم غیرتي وایي او زه پلانی او علانې او ښځه به بولي داسې یو کوډګر له او تاجر له چې د دغه تجارتي او هغه به د زنانه دې مخ ته داسې ګوري وایي د دغه ته درکړه د کپړو ته درکړه چې زه دا پیرې وګورم او دی به ته ښه ښکلی ناسې ډډه به یې لګولي چې کله داسې وایي چې زه پیرې ګورم او دا چل کوم او دغه چل کوم پوه شي چې دا سړی په دې علاج نه پوهېږي خو د تاجر د تجارت کوي او د خلکو عزتونه خرابوي. په دې کې دې ته ضرورت نه راځي چې د زنانه مخ ته به ګوري. د زنانه مخ ته کتو څه ضرورت دی او چې دې د زنانه مخ ته وګوري نو په دې مخ کې به ورته پیرې ښکارې شي پیرې خو به دغه کې نه ښکاره کېږي نو چې کوم سړي دا چل کوي پوه شي چې دا د کار نه دی خو دې بس دلته لګیا تجارت کوي. ښه دغه شان کله نه کله بیمار ته دا وایي چې زه دا قرآن وایم نو ته به د لاسونه داسې ونیسې لکه سړی چې دعا غواړي او دې ته هېڅ ضرورت نشته دې لاسونو نومو ته هېڅ ضرورت نشته. ښه دغه شان دا هم یو غلطه طریقه ده په علاج کې چې په زنانه باندې قرآن وایي او د هغې سره محرم په خوا کې هغې سره محرم نه وي. دغه شان دا هم حرامه طریقه ده چې دی په زنانه باندې قرآن وایي او د هغې په جسم باندې لاس راکاږي لکه مثال کې په کوم ځای کې پیری دی په کوم ځای کې تکلیف دی په اوږه باندې تکلیف دی نو دی به ته په دې اوږه لاس کېږي. دا حرام طریقه ده چې یو زنانه ته د هغې په محارمو کې نه په هغې باندې لاس لګول او د هغې سره لاس میلاول دا حرام دي. عایشه رضی الله عنها وایي چې رسول الله په خپل ټول ژوند کې چې د پردۍ زنانه سره لاس نه دی میلاو کړی. دغه شان دا بعض خلک وایي چې کله پسې علاج له ورشي نو وایي ته به د پلانې خوراک نه خورې او پلانې به نه خوري وایي د دې د لاسه د پیرې کمزوری کېږي او د دې خبرې هېڅ اصل نشته. خو بعض کسان داسې چل کوي چې په مالګه باندې قرآن وایي په مالګه باندې او دا مالګه بیا په کور کې دا په کور کې به د ګوټونو کې چې دی تس نس وولي او هلته به یې وشیندې او د دې هېڅ اصل نشته. خو بعض داسې کوي چې تصویر به وایي ما له تصویر راوړه مریض مه راوله نو په تصویر باندې دمونه اچولی کېږي نه اچولی کېږي. خو بعض په دې موبایلو باندې دمونه اچوي هلته به هغه نه چې دی خو دی نه چې دی لګیا دی کنیکشن یې کړی دی او بعض په ټلیفونونو باندې دمونه اچوي دا د سره په شریعت کې نشته. د دم دپاره دا په کار دی او دا خبره لازم ده چې په دغه ټیم کې کوم سړی چې دم اچوي او مریض چې دوی نږدې یو بل ته دا نن سبا دا دمونه راوتي د بلوټوت دا دمونه دا بلوټوت دمونه چې یو سړی ناست په امریکا کې دی ته به دم د پاکستان نه اچوي نو داسې تجارت یې روان کړی دی او د دې هېڅ اصل نشتی. دا کمی خبرې چې ما وکړې دا بعضه غلطیانې دي چې د دغه کوي دا خلک یې کوي دا کم چې علاج کوي او په دې کې موږ دغه خبره تاسو سره اکثر مخکې ذکر کړی چې دا پکې اهمه خبره ده چې پیرې چې کومه خبره کوي لازم نه چې دا خبره دی رښتیا کوي د هغه په دې خبره باندې ټولو خبرو باندې به یقین نه کوي. دا یو څو خبرې وي چې تعلق یې ساتو د دې علاج سره اگر که مسلې نور هم ډېرې زیاتې دي خو په دې باندې به اکتفا وکړو چې صرف زموږ دارونه په دې مسله باندې پوه شي. دا جادو چې دی خپل جادوي لکه بعد جادو داسې چې سړی د ښځې نه منع کړی بعد جادو داسې چې د چا سره یې وله دښمني پیدا کړي بعد جادو داسې چې مثال کې په بدن په سزي وله اثر کړی د هغې لپاره بیا خپلې طریقې دي خو موږ هره طریقه په تفصیل سره نشو ذکر کولی د موږ سره دومره وخت شته او نه دومره تفصیل ته ضرورت دی خو چې صرف موږ دومره پوه شو چې که سبا له زموږ په کور کې داسې مسله راشي الله سبحانه وتعالی زموږ ټولو حفاظت وکړي نو چې موږ ته څه نه څه پته وي چې څه کول پکار دي او کم آیتونه ویل پکار دي او کومه طریقه کول پکار دي یا که بالپره چې ته څوک چا پسې علاج له لاړ شي نو چې هغه ته دومره پته وي چې چا پسې ځم آیا دی په دې علاج باندې پوهېږي او که نه دی په دې نه پوهېږي.
پاکستان کې او افغانستان کې او په دې ملکونو کې خدای نه چې ګارنټي ورکړي په بورډ باندې لیکلي په دیوالونو باندې لیکلي وایي زموږ خواله راشه ګارنټي درکوو چې علاج به کېږي ګارنټي ته څه شي ورکړي علاج کوونکی او شفا ورکوونکی څوک دی هغه الله سبحانه تعالی دی نو کیدی شي چې د دم سره شفا میلاو شي او کیدی شي شفا میلاو نشي دا خبره ساتي او ما تاسو سره مخکې دا خبرو کړی چې په دمه چورو کې دا خبره لازم ده چې ستا به د عقیدې چې شفا ورکوونکی څوک دی هغه الله سبحانه تعالی نو کله نه کله داسې هم کېږي چې ته به د انسان باندې ښه دمونه واچي او ښه کوشش به وکړي بیا هم د شفا نه میلاوي الله سبحانه تعالی دغه په قسمت کې شفا نه لیکلي او کله نه کله داسې چې په یو پیر باندې ورشي پسې نو الله سبحانه تعالی هغه شفا ورکړي دا مختصر درسونو د جادو په باره کې او کومې خبرې چې د جادوګرانو سره تعلق ساتي او انشاءالله زموږ دا امید دی د ټولو وروڼو نه او خویندو نه چې په دې مسلو به ځان پوه کړئ او د دې قسمه خباثتونو نه به ځان لرې ساتي د جادوګرانو خوا ته تله او د کوډګرو خوا ته تله او جادو په جادو باندې ختمول یا په نور مسلمانانو باندې جادو کول د ټولو مسلې تفصیل موږ دې لپاره بیان کړو چې زموږ د معاشره د دې ګناه نه او د دې پلیتوالي نه پاک شي زموږ په معاشره کې دا مرض ډېر زیات شوی دی او دا ما تاسو ته ووایي چې په هغه ځایونو کې دا مرض ډېرېږي په کوم ځای کې چې د الله او د الله د پیغمبر نافرماني ډېره کېږي نو چې څومره موږ د دین نه لرې کېږو څومره موږ د قرآن او حدیث نه لرې کېږو نو دا قسمه مسلې به زموږ په کورونو کې زموږ په معاشره کې ډېرې زیاتې راځي یو سړي په کور کې 24 ګنټې د انډیا فلمونه لګېدلي او سندرې پکې لګېدلي نو ده په کور کې به په پلانې او په پلانې باندې پیریان به نه راځي نور به څه راځي ځکه چې ده په کور کې داسې خباثت دی او ده په کور کې چې د شیطان اواز لګېدلی دی ده په کور کې د الله او د الله د پیغمبر نافرماني کېږي نو کوم ځای نه به د الله سبحانه تعالی هغه رحمت چې دا خبره ووري ملایک د رحمت دننه نه راځي برکت نشي راتلی نو لازم به د پیریان راځي او چې په کوم کور کې تلاوت لګېدلی په کوم کور کې خلک منځونه کوي په کوم کور کې خلک تهجد کوي په کوم کور کې خلک بیانونه اوري په کوم کور کې خلک د اسلام مطابق ژوند تېروي الله سبحانه تعالی د خلکو حفاظت کوي نو الله سبحانه تعالی دې زموږ د معاشرې زموږ د قوم زموږ د ملک ته الله سبحانه تعالی حفاظت وکړي او الله سبحانه تعالی دې هر مسلمان د دې قسمه مرضونو نه په امان کې ساتي او که څوک بیمار شوی او جادو اثرات پرې یا د پیریانو اثرات پرې نو الله سبحانه تعالی وزر ته زر شفای عاجله او کامله ورکړي هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين پیری له دمکی ورکولی شي او که نه موږ وایو چې یرولی شي خو د یرولو نه مخکې به هغه له دعوت ورکړي لکه یکدم نه چې بس پیری له دمکی شروع کړي پیری کله نه کله انسان دعوت ورکړي خبره مني چې تو د خبرو کې جدي مسله ده هغه خبره مني خو کو نه منله نو بیا ور دمکی ورکولی شي چې زه به دا وکم دغه به وکم هېڅ خبره نه